دمو درانه عزتمنه پښتنه زه په غونډه نوال خو په د خپل بچي باندې په د خپل ورور باندې اته خور په د بچي باندې چې د ټول کوم دا ځکه کیم نان کړای دا کیم غرات کړای دا کیمه پښتې کړی دو په دا باندې تاسو ټول ته په دوه سره لوسه سلام کا چې د خپل بچي د خپل ورور د مارک پښتنه د پورا دمره په غاټه دات سره ټول وطن ټول کلای ټول قوم دمره په اتفاق سره وتلای دا ملګری دا اتفاق مې کداغه شی برقرار وو دا اتحاد مې کداغه شی برقرار وو نو زه دا ګارنټي درکوم چې د ریاست یوه اداره په ارکین کې واخشه دا جرأت نشي کړای چې ټول د خوره د یوه بچي ته داسې په کاږه سترګه باندې دی وکسي ملګری دا ځکه مجلسونه وشول هر چا خپله خبره وکړه دا تکلیف دا واقعه دا دمره دردوکه دو دا دمره د جبر نه ډکه یوه واقعه شوې ده چې انسان یې په الفاظو ښه نشي بیانولی دا دوه سپیون نه دي دا چې کومه دوه سپیون دی مبشر شهید کړی ده دا دوه سپیون نه دي دا هغه ذهنیت ده دا هغه سوچ ده دا هغه فکر ده چې کله د راونمار په شکل شي مخې ته رارسي کله د بل څه په شکل شي مخې ته رارسي کله د یوه هولدور په شکل شي مخې ته رارسي کله د یوه میجر په شکل شي مخې ته رارسي کله د یوه سچو په شکل شي مخې ته رارسي کله دغه دوه سپیونه په شکل شي مخې ته رارسي دا کومې دوه سپیونه چې مبشر شهید کړی ده دا ریاست قاتل ریاست قاتل ریاست قاتل دا بنیادی طور هغه ذهنیت ته هغه سوچ ته چې د په ذهن شي دا خبره ورننوتلې دو چې په دا خوره د خوره بچیانو سره که ته هر قسم جبر کې که ته هر رنګ قتل عام کې که ته هر رنګ ظلم کې که ته هر رنګ زتای کې تو نه د پښتنې فکر نشته تو ته یو کلاو چې دوی ملاو دو تو ته د پښتنې هیڅ قسمه دا د ندیم خبره وکړه چې د ریاست مثال د مور وي د ریاست مقصد او د ریاست بنیادي کور چې کوم وي هغه د خپلو بچو ژغورل وي هغه د خپلو بچو تحفظ وي هغه د خپلو بچو ته بنیادي انساني حقوق پر کول وي خو بدقسمتي موږ دا دو چې په دا کوم ریاست شمیجې سریږي د موږ ریاست بنیادي کور دغه ده چې دای به خپل بچون ویشتي دای به د خپل بچونه قتل عام کو دای به په خپل بچونه باندې بمینه وراوي دای به په خپل بچونه باندې ګرې وراوي دای به په خپل بچونه باندې د خودکش فکټای ور جوړوي دای به د خپل بچونه تحفظ نه د وجود چې کوم ده دا د وجود وي د خپل بچونه د قتل عام لپاره استعمالیږي ملګری دا ریاست د موږ سره مخلص نه ده دا ریاست هیڅ کله هغه بنیادي کردار نه ادا کوي هغه بنیادي خپل عمل نه کو چې کوم د ریاست بنیادي عمل وي چې دای په د خپل بچو ژغورنه کو دای په ژغورنه کو د خپل قوم د خپل د بچونه میشتوس پرڅګیږي میشتوس په خپل اتفاق باندې په خپل اتحاد باندې او دا نن مې چې کوم اتفاق مظاهره کړی دو دغه اتفاق او دغه اتحاد مظاهره به موږ په مستقبل شاه کې یو چار وشوه مبشر وزیر بیا نه ګرځي مبشر وزیر بیا نه ګرځي خو ته قرباني ته شهادت تو چار دو چې ته شهادت تکیم اتفاق دلته راغلی ده
دغه اتفاق مو زرامیش پارتین کې واښاوه کی او دا قاتلون نمیش د عبرت نشان جوړ کی چې پارتین کې واښه دا خو پرېږده بل یو د پولیس چارواکی بل یو د فوج چارواکی بل یو د بلې ادارې چارواکی داسې یو جرأت ونه کو داسې یوه خطویي ونه کو لکه څرنګې چې دا د مبشر په کیس کې وشوه او انشاءالله دا ځکه د وریر خبره وکړه چې مو سره به تر اخره وخته پوره ملګرتیا کوي زه دې سټیج نه دا اعلان ورته کړم چې تر کومه وخته پوره ته جنګېږې موږ به څنګ په څنګ درسره ولاړو انشاءالله باقي دا خو پولیس والا وي چې په دا کیس څه ملوث وي نو خو ظاهره خبره ده ټول خلک په دا باندې پوهېږي چې که اف آی آر کټ شوی وي هغه پولیس کټ کړی وي نو په دا اف آی آر یې دو نمبرۍ کړل دا د پولیس دپاره څه دومره ګرانه خبره نه ده په دا اف آی آر یې تاګي براګي کړل او د خپلې ټوټې باندې تا یوالیار نه کول دا څه دومره ګرانه خبره نه ده حکیم قسم چې راغله پالي سایډ نه امیجه دغه ډېره شکریا ادا کوي اسټیج سایډ ته د یوې طرف ته دروشي بلکې میش سالار ګروپ د جویای ول چې کی مرغلي دی میش سره کوم کوپریشن کو دای خو ډېره شکریا ادا کوي ټایګر فورس کا دی پی ټی آی ول دغه خو شکریا ادا کوي او د ان پی ول چې څومره کسونه راغلي دي د څومره پیپل ول جیاله خیر غلي دي غونډه شکریا ادا کوي چې میش سره په دغه پروګرام شوی یو قسم ته اپریشن وکړو اله مخشه سایډ دارو شي دا چې څنګه نوی ملګري وغلل دیتا هر کلای زه مختصر خبره کوي واضح خبره په اخر شدا کوم چې کومه محاسبه معاشري وي چې کوم محاسب ریاستي نه وي په هغه ریاست کې د خپل بچو تحفظ دا دایسه به وری وي او بیا که شهر هغه ته نقصان ورسي دغه تحقیقات او دغه مجرمونو ته به سزا کول دا کردار او دا ذمہواریا د ریاست تو خو همیش طرف ته مصیبت ته چې خبره به خیر الټا دو ځکه تکلیف یا ځکه په تکلیف را د خپل ریاست او د دې ادارې د لوسایه ځکه په مشکل یا د خپل ریاست او د دې ادارې د لوسایه مو کمال جبلشیا د خپل ریاست د پولیس د فوج او د ادارو د لوسوي موتا کا ځکه د عدم تحفظ شکار یو هغه د خپل ادارې د لوسایه د خپل پولیس د لوسایه او د خپل نره محکمې د لوسایه میج مطالبه کی چې دا اف آی آر چې کیم کړ شوی دا لکه څنګه چې د سټیج نه مطالبه وشوه میش دا اف آی آر مکمل طور رد کوي میش مطالبه کی چې یوه جوډیشل انکوایري دا جوړه شي جوډیشل انکوایري دا جوړه شي چې د مبشر وزیر د مرګ تحقیقات وکړو او دا واقعه دا د دهشتګردۍ واقعه وه دا یو عام قتل نه ده د قتل د نوسه په ټوله معاشره خوف او حراس پیدا شوی ده نو موږ دا مطالبه کوي چې هغه اف آی آر چې کله د لواحقینې په خواهش باندې او دی طرف نه چې کومه طریقه دی اف آی آر غواړي هغه اف آی آر چې کله درج کېږي پاسې د 7 یې خامخا درج شي ځکه چې دا د دهشتګردي واقعه وه او ورسره مبشر وزیر دته دا ځکه چې څرنګه سټیج نه یوه بله مطالبه وشوه چې شهید پیکج دا دته میلاو شي ملګري دا ټول مطالبات په چار خدا وه چې ایسه پیر حکومت په خپله روغلی وای او که دلته ناست وای هغه ځکه کم از کم د یوه صوبایي وزیر طرف نه یو وړیکې غوندې یو پریس سټمنټ روغلی وای یو بیان روغلی وای او دا مطالبات چې د پنډال نشول او د دله حقینه نشول
تانه مخ ته پچارو چې دا مطالبات یې په خپله کړي وای خو د بېحسۍ حد ده د بېحسۍ انتها ده د بشرمۍ انتها ده که دی یې نه کو که دی خپل فرض نه پوره کوي میشت اوس په د احتجاج په ذریعه په دی باندې په زره ده خبره انشاءالله مني زه خبره ختموم تقریبا مجلسونه شوي دي زه په خیر شه بیا د وزیر قوم اتحاد د چا د انتظام لوندې چې دا نن احتجاج ده او نه چې د سیاسي پارټۍ ملګري راغلي دي ورکرون راغلي دي که د هر سوچ و فکر سره تعلق لري کم از کم په دا خبره باندې ټول متفق دي زه د هغه ټولې شکریا ادا کوم او یو وار بیا تاسو ټول ته آفرین وایي چې څه کسان نن راوتلي دي په دا روډ چې په دا احتجاج باندې موجود دي میش تو سه دغه مزاحمت مظاهره په هر صورت کې او هر کله خدای دې نه وکړو چې بیا دا شی واقعا پیښ شي خو دا کم از کم چې د ریاست په دماغ شي دا یوه خبره ورکشنه وي چې دا د میش د بچو نه وینه دومره ارزونه نه دو آینده دې که دغه شی حرکت وکړو دا شی احتجاجي نه بشي دا شی مظاهرې بشي چې ته به یود وسوتې او دای ته چې څنګه چارواکي دي بیا په دین کې واښ چې ته داسې حرکات دی دا خبره به په ده په سوچ شوي چې دا یو فرد نه ده په دا پسې سر ته ټول قوم دري ټول ورځ پر په سر وځي زه په خیره شې بیا تاسو ټولې شکریا ادا کوم د ساحل صاحب په دا یو سه شعر باندې اجازات ته نه خلم چې هر ګل په وینو سور دی ګلستان په وینو سور دی هر ګل په وینو سور دی ګلستان په وینو سور دی احساس لکه شهید د هر انسان په وینو سور دی او قربان دی د سماج د سندرایي ارتقا نه زمونږ پکې له هغه څه ګروان په وینو سور دی ډېره مهرباني شکریه